اصحاب رسول نبی تیو طالبان ورونو دې ته حنزله ابن صفوان ویلې وی دا یو نبی و هغه نبی و طالبانو چې د په زمانه کې د عنقا مرغو عنقا ډېر غټ مرغو لو وقع على الجبل لرفع الجمل په پښو کې اوښ جګولی شو دوی ماشومان به یې تښتول دې مرغه د نبي تېرا وکړه الله حالات کو دا د اصحاب الرس دوی یا طالبانو ورونو اصحاب الرس نبی تیو دا یو نبی و دوی به څاک یې اچولي وو طالبانو ورونو څاک یې اچولي تیږې پسې به طالبانو د دوی یو مخلص ملګري چې په دې ایمان راوړي نو هغه ورغی هره ورځ به ورتله تیږې به یې رالرې کوله ډوډۍ به یې ورکړه بله ورځ ته د هغه ویده ته وي دغه مخلص کړی دوی چې ورغلي چې نبي ژوندی ده نو دوی حیرانه سوي ول چې دا نو ولې نه ده مړ سوی دومره ډېرې ورځې او خابل مخلص هغه ورغی دې طالبانو ورونو بې ایمان په دې نبي راوړ د نبي علیه السلام دغه نبي ورته ویلي چې هغه بل سړی چېرې ده نو هغه سړي پسې ګرځېدل هغه وایي څوارلس کاله ویده سوي 2 کاله په یو اړخ ویده 2 کاله یا چېرې پیدا سو چې دا نبي مړ سو بیا دی نایب والله اعلم طالبانو روح الماني م وایي چې دا کیسه رسې مسوره ده نور د قرآن کیسه خو مجمله ده طالبانو علومو کې ډېر شیان رازوندي کېږي ښه ما یو ورځ یو کتاب ته په لوبو باندې جوړ دی ویلي چې خندا کې نو څه ګټه ده طالبانو انسان چې نه خاندي نو هغه انسان طالبانو داسې عاجز غوندې دی انسان طالبانو عاجز انسان ډېر نه خوښوي انسان داسې ژوندی انسان الله خوښوي دی چې اسلام مطالعه کوي طالبانو چې ژوندی سړی انسان نو طالبانو چې سړی نه خاندي بیخي خاندي ده دا خندا نه ده طالبانو ورونو دا نه سړی چې نه خاندي په انسان کې داسې یوه قوه ده چې نه خندا سره طالبانو هغه قوه مړه کېږي کله چې ته خاندې طالبانو د خندا په سړي کې هغه قوه راژوندی کوي دا قوه چې راژوندی شو انسان داسې ژوندی غوندي تاسې د خپلو کوټه کې طالبانو اوس وګورئ کوم طالب چې نه خاندي طالبان هغه عاجز غوندي او کوم طالب چې لږ خاندي غوندي نو طالبانو ورونو څومره چې انسان خاندي هغومره انسان طالبانو چالاک او ژوندی دومره لویه ګټه سوله علومو کې طالبانو ورونو په لوبو کې داسې لوبې شته چې انسانانو نه سهمونه باطلي او طالب وایي ما باندې تقریر کوم ستا هم را باندې وکړي داسې لوبې شته طالبانو ورونو چې هغه لوبه پې باندې وکړي که نه سام ترې نه غورځي سام به نه پې کوي هېڅ سام به نه پې باندې سم روغ جوړ به وي ټولنه کې به سم غږېدلی که وخت وایي طالبانو ورونو درته کړې نه اوس نه ښیم اوس خو نه کېږي نو هغه مستقل وخت غواړي اکثره خلک ناشکري کوي نسبت د باران ورولو ستورو ته پي طالبانو ورونو حدیث کې راځي مطرنا بنو انقضا دا کافر ده که چا داسې ویلې طالبانو ورونو چې دا باران په موږ ستورو کړی دا کفر ده خو که داسې ویلې چې باران وکړه الله باران وکړه د پلانکي ستوري د وجې نه خو موثر پکې الله ده لکه ګوره طالبانو دا داسې مسله ده که نه افغانستان کې چې کله د میزان ستوری راوخېږي خلک وایي زه بوټي یخ وي که نه نو ستوري ته خو نسبت کوي خو په دې ستوري کې ستوری مؤثر ده که دا تاثیر الله پکې کوي دا پروا نه پېژني افغانستان کې چې کله جد یو دل وراسي طالبانو خلک وایي دې کې واورې کېږي نو خو جد یو دل وخت هم طالبانو ستوري دي خپل برجونه دي نو نسبت یې دوی ته کوي خو دوی مؤثر په واوره وورولو کې وي دغه میاشت ته ده د حوت میاشت داخله شوې که نه ده نن یې څومره دا د حوت میاشت طالبانو دوی کوي خلک وایي تربه پې واورې وورېږي که نه وچه نه لمده غوندې واورې نو دا طالبانو ورونو نو خو دا حوت نو دا مشکل نه ده مؤثر الله ده پکې دا مشکل نه ده ولو شئنا الله وی کد من خوکوی لبعثنا فی کل قریة نذیر فلا تطع الكافرین اطاعت مکوی د کافرینو وجاهدهم به جهادا کبیرا وهو الذی مرج البحرین الله غزات چې ګډ کړي دي سره دوه دریابونه هذا عذب فرات دا یو چې د خوږ د ډېر عذب خوږ د فراتون ډېر وهذا ملح دا بل دریاب تروش د اجاج ډېر تروش وجعل بینهما برزخا الله وی من ګرځولی د دې دواړو دریابونو په منځ کې حجرا مانع په منع کولو سره طالبان ورونو نن عصر کې علما وی دا هم د فیزیک موضوع ده علما وی څومره دوه اوبه چې دي هرې دوه اوبه طالبان ورونو سره پرتله یې کې طالبانو د کیفیت په لحاظ دواړه سره فرق لري هرې دوه اوبه د کیفیت په لحاظ یو کم د طالبانو یو کیفیت ده دا به لږ ټینګې وي هغه به لږ نری وي دا به لږ خوږې وي هغه به لږ کمې خوږې وي هرې دوه اوبه د دنیا طالبانو فرق لري دا قرآن معجز شو که نه ته وایې د قرآن کې فیزیک نه سره د فیزیک موضوع ده طالبانو دلته موږ او تاسې چې ناست انسانان یو څومره ګناهونه به مو کړي وي خو طالبانو یو رب خبر بد ده لکه انسانان که د یو د بل په ګناه باندې خبر دي که نو څومره خبرې به را جوړې شي یوه وړه خبره چې چېرته ویني میډیا ته ورکړي دغه انسان ټول حیثیت ووزني طالبانو ټوله کورنۍ له خاورو سره خاورې کړي نو الله دې موږ په ګناهونو څومره خبر ده دا یو رب خبر بس ته هېڅ هم نه وي طالبانو ورونو دا ستوري څه دي علم نجومو کې
ستورو کې طالبانو یو څه ګټې هم شته، لکه مثلا ستوري، سپوږمۍ، لمر. دا لمر که نه وای طالبانو ورونو، تاسې چې لږ علوم طبیعي وګورئ بیا به په تاسې پوه شئ چې لمر کې څومره لویه ده. طالبانو ډېر برکت دی د بارانونو، د دې واورو، دا ټول لمر ده. که لمر نه وای طالبانو نه باران کېده. دوی د الله بلې یو بلې وجې نه کړی و طالبانو ورونو، خدای اصلي وجه ده. دا لمر چې نه وي طالبانو ورونو، هلته وریځې نه را پیدا کېږي، نو بارانونه هم نه کېږي، چینې ټولې وچي. نو لمر کې دومره ګټې دي، میوې پخوي. او بل دا د طالبانو وقمرا منیرا، سپوږمۍ کې طالبانو په علم جغرافي کې یو بحث ده د مد و جزر. تاسې چا مکتب ویلی طالبانو ورونو که نه چې زه لږ پوه شم، چا چې مکتب ویلی ګوتې جګې کوي. ماشاءالله الحمدلله، دا خو ښه ډېر یې که نه، څوم پورې دی ویلی؟ آفرین تا تا طالب جانه، تا ماشاءالله تا طالب جانه د کوم ولایت یې؟ الله منورم طالبانو، علم سره ورانه ولکئ طالبانو، آفرین ټول تاسو طالبانو دواړه پوهنتون نه پارې دي. وایه طالب جانه تو طالبانو ورونو پنځیر مولانا بوګو تو خو آفرین طالبانو ورونو خو ژوندو او الله عز وجل دې موږ د مدرسې بنایي ترتیب راته خلاص که نه، ځکه موږ تر اوسه څه مشکلات لرو، دا د الله خلاص کړي راته. بیا مو اراده داسې د طالبانو که د تفسیر ترجمه مو شروع کوله، بیا موږ مدرسې د هغه کې د مرکز ګرمي سیستم هم ته فعال دی. به دې نه بعد داسې اعلان کوو چې موږ مدرسې ته به تنها طالبان ترجمې ته نه راځي، محصلین دې هم راځي. نو دا مو ځوان اوس چې ډېر طالبان تاسې ګوتې جګې کړې، نو خو تا نور باید ډېر شي طالبان. موږ په منځ کې دا فکرې باید لاړه شي، طالب مولیان چې دلته کوټه کې سره وروزل شي، یو له بل نه فکر واخلي طالبانو، اسلامي امت ته به مو ګډ ډېر شي انشاءالله. نو ستوري طالبانو تاثیر لري. په جغرافي کې یو بحث ته طالبانو هغې ته بحث د مد د جزر وایي. تاسو خو مکتب کې دا ویلی که نه چې چا مکتب ویلی مد د جزر او اوبه چې راغې کېږي. سپوږمۍ چې وي طالبانو د دریابونو اوبه راجګي. کوم بحر د طالبانو دنیا کې دوی وایي چې هغه بحر 50 متره طالبانو چې کله سپوږمۍ وي راجګي، دومرې اوبه ډېرېږي. دا ډېر مهم بحث د طالبانو، تاسو دې ته فکر وي. علامه سید قطب وایي رحمه الله دلته وي دایي مونږ هغه ځکه نه دي مونږ سپوږمۍ ته لرې ده طالبانو 250,000 میله لرې ده، 250,000 میله واټنه لرې ده. نو د سپوږمۍ بیا هم هغه جاذبیه قوه دومره ده چې اوبه چې کله دا راوخېږي اوبه راکشکاږي. دا چې سپوږمۍ نه وي په اسمان کې طالبانو ورونو اوبه ټیټې شي، سپوږمۍ چې راوخېږي اوبه داسې راکشکاږي، جاذبیه قوه لري طالبانو، اوبه راډېري که نه. نو کومه شپو کې چې سپوږمۍ وي طالبانو دریاب ته وګورئ، دریاب ته چې ورته یو اوبه راډېرې شوي بېرته چې هغسې کمې. نو طالبانو علما وایي د الله دې نظام ته ګوره، څومره ښه منظم الله عز وجل دا نظام جوړ کړی. که داسې وایي چې دا سپوږمۍ کې موږ ځکه ته طالبانو 50,000 میله واټنه کې پرته وایي، دا 2 لکه میله واټن نه وایي طالبانو، 50,000 وایي. څه مشکل به را پیدا شوي؟ که دومره نږدې وایي. دا ټول غرونه به طالبانو په شا کې ډوب وي. دې طالبانو دنیا د هستوګنې ځای نه و. علوم راوت پړی طالبانو چې په رازونو خبر شول. که په 50,000 واټنه کې د سپوږمۍ موږ ته پرته وایي، جاذبیت به ډېر زیات لکه مغناطیس اهنربا ته د طالبانو چې نږدې کې جاذبیه لري، چې لرې کې جاذبیه ختمي. اوس خو دا 250,000 میله لرې واټن باندې پرته ده، دومره جاذبیت لري. که 50,000 میله واټنه کې وایي او جاذبیه به دومره ډېره اوبه به سره پړسولې وي، ټوله دنیا به د اوبو نه غرقه وه. دلته به د هستوګنې امکانات نه وو. سبحانه یا للعجب. طالبانو علوم طبیعیه ووایئ، علوم طبیعیه د اسلام طریقه کار نه، الله عز وجل قدرتونه پکې پراته دي ټول. طالبانو عباد الرحمن دا دي چې په مځکه ډېر په آرام روان دي، او کله چې جاهلان خطاب ورته وکړي دوی ورته وایي سلامه. نو طالبانو یوه خبر دا زده کوي، سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. روحالماني دلته بحث کې ډېر تیز مزه، تیز تګ د مسلمان هیبت له منځه وړي. که اوس الله وزیر والي بادشاه درنه جوړ کړی نو په قراره به ځي، تیز به نه ځي، تیز د سړي. زه طالبانو یو ملګری مې ده، بله ورځ هم جلبات ورسره لاړم، زه ضرور کار جمعې شپه باندې. نو بیا ما ورته ویلي چې ما سره به په دې شرط باندې ځي چې شپېتونه به پورته نه موټر به شپېتونه وایي مخکې سیټ کې به کښېنې، ما عادت تا د مخکې سیټ کې په دې شرط کښېنم شپېتونه به پورته نه ځي، ځکه ما خلک پېژني ټول افغانان. نو ما سره د دین رابطه ده، نو تیز به نه ځي. بیا به کله کله لارې ته دا غټ ټیلر راغی، وایي اوس خو دې اجازه نه ده چې یو سره شبه درته مې عزت پرېږده، وایي چې دا کړي زړه په تنګېدي نه به مخکې مې عزت وي. نو سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، د مسلمان هیبت له منځه وړي. مشر سړي ته طالبانو مطلق مسلمان مشر د طالبانو منډه باید هسې پیاده منډې نه وایي که نه، چې هسې په دې دښته کې منډې وایي خلک به وایي دا چې. او بل دا د طالبانو ورونو رسول صلی الله علیه وسلم تګ تنګه کوو. د رسول علیه السلام تګ داسې و طالبانو ورونو اوچته اوچته قدمونه دې اخیستل لکه په عسکري نظام کې. څخن څخن مه دی طالبانو، دا د رسول الله. تاسې دا اوس خپلو باندې چې وتی د خپل
چپلکې او بوټونه وګورئ دا تلې چې سولېدلي ول نو په دې پوه سه چې دا څښن او څښن سړی طالبانو په جهاد کې هم کار نه ورکوي ځکه چې زه ټیکې د پښو سره لګي دښمن خبرېږي باید پښه داسې طالبانو اوچته واخلې دلته یې کېږي دا اوچته واخلې دلته یې کېږي د رسول الله سلام صلی الله علیه وسلم تګ هم همداسې طالبانو ورونو دلته یوه خبره در سره واورئ روح الماني لیکلې ده طالبانو ابراهیم ابن مهدي چې وو وایي دا داسې علي رضی الله عنه سره چندان ډېر جوړ نه وو یعنې داسې ډېر هغې نه ورته کوم وایي دې ورځ خوب لیدلی وو داسې خوب یې لیدلی وو طالبانو ورونو چې ورځ د قیامت وي یا قیامت نه وي دغه چې په یو پل باندې تېرېږي پله باندې تېرېږي داسې پل نو زه یم علي ته به مې نور خلک هم په دې پله تېرېږي وایي ما ورته ویلې د علي صاحب ته مې ویلې چې مونږ له تا نه حقدار یو چې باید اول مونږ په پله باندې تېر مونږ له تا نه حقدار یو باید اول مونږ په پله باندې تېر وایي د خوب کې مې علي صاحب ته داسې ویلې نو دا ابراهیم ابن مهدي دا خوب مامون الرشید ته بیانوي مامون الرشید ته وایي چې خلک وایي چې علي صاحب ډېر هغه ډېر بلیغ سړی و ډېر لوی بلاغت پکې و نو ما خو د ده بلاغت ونه لید ما ته چې جواب راکړ جواب کې خو بلاغت نه و ما داسې ورته ویلې په پله باندې پورې وتلو چې اول به موږ پورې وځو موږ له تا نه حقدار یو بیا به نو مامون ته وایي چې خلکو خو ویلې چې علي صاحب بلاغات ډېر مشهور دي دی خو دومره ډېر بلیغ سړی نه و مامون ورته ویلې نو چې درته ویلې جواب کې دغسې راته ویلې سلاما سلاما هغه ورته ویلې خدای دې غار کړه څومره د بلاغت نه ډکې خبرې ده ته وایې چې دی بلیغ نه و نو خو دی خو علي رضی الله عنه خو علي د طالبانو اسد الله الغالب د طالبانو که نه نو ته چې هغه ته وایې چې موږ له تا نه حقدار یو چې په پله باندې تېرېږو نو خو ته تا نه لوی احمق شه نو احمق ته طالبانو قرآن ته وایي چې جواب څنګه ورکړه جاهل ته سلاما نو علي صاحب دومره ورته ویلي هغه ورته ویلي څومره لوی معقول او بلیغ جواب یې درکړی ته وایې چې علي صاحب بلیغ سړی نه و څنګه بلیغ جواب یې درکړی سلاما یعنې ته جاهل یې جاهل سره مونږ شخړه نه کوو زه ته مخته ته تا هغه نه مونږ پناه غواړو اتا ما طالبانو یا جهنم نوم ده یا یوه څا د طالبانو ورونو یا دا په جهنم کې یو هغه ده څا د طالبانو ورونو دی کې طالبانو وایي ماران او لړمان دي د هر یو په دې هغه کې څه ورته وایي په دې قفار کې یا د ملا هغې ته درته ورته یا د ملا مورې د یوه د ملا په موره کې طالبانو 70 قله زهر دي دومره ډېر خطرناک ماران لړمان اسامان داسې د جهنم یوه کنده ده چې ماران او لړمان پکې دي هغه د لړم لکۍ څه ده بندونه یې هر بند کې طالبانو اویا قلې زهر دي طالبانو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حدیث کوم ویلی که نه هلته قله څه معنا لري